ډیر ګران او محترم میاں افتخار حسین صاحب، ډیرو ګرانو محترمو وزیرانو صاحبانو، ام پی ګانو صاحبانو، پوهانو، دانشورانو، ادیبانو او د عوامي نشر پارټۍ او د پښتون سټوډنټ فدریشن ډیرو درنو ملګرو، د ټول نه لومړی زه د پښتونخوا د ثقافت وزارت شکریه ادا کوم چې هغوی د غني خان چې زمونږ د ادب او د کلچر یو لوی علامت دی د هغه کلیزه ولمانځله او موږ ته پکې د ګډون موقع راکړه. حقیقت دا دی چې غني خان باره کې ډېرې خبرې کېدی شي، خو زه به دې نه شروع کومه چې وی چې لیونی فلسفي دی. حقیقت دا دی چې هغه لیونتوب تر شا یو ډېره ژوره پوهه پرته ده او که ځان یې لیونی کړی نه وی نو دا خبرې کولی نه شوې د کمې خبرې چې کړي دي. لوی ادیبان، لوی شاعران همیشه داسې کوي. که تاسو خیال کړئ علامه اقبال په خپل شاعرۍ کې چې کله غوښتل چې داسې خبرې وکړي چې بولډ خبرې وکړي نو اکثر یې داسې کړي دي چې د شیطان او جبرائیل مکالمه، نو ځینې خبرې د شیطان په خوله کړي دي، هغه شیطان خلاف خو فتوا کېدی نه شي. نو غني خان هم داسې کړي چې ځینې خبرې چې زړه یې غوښتو هغه یې کړي دي او د لیونتوب په شکل کې کړي دي. زه غواړم چې غني خان باره کې چې مونږ څه لیدلي وو چې هغې به په رڼا کې تاسو ته ځینې خبرې وکړم. غني خان نوم خو ما اورېدلی و د وړوکوالي نه، خو ما اول ملاقات د سره شو په 1991 کې چې کله د یونیورسټۍ یو مشاعرې ته راغلی و. دا مشاعره پښتون سټوډنټ فدریشن جوړه کړې وه او زه یې سټیج سیکرټري وم. هغې نه وروسته مو تعلق ورسره جوړ شو. د ده کور ته چې مونږ لاړو نو ده وویل چې تاسو چې راځئ نو شپې ته به راځئ. دا هوټل نه دی، رسټورانټ نه دی چې تاسو نیمه ګنټې ته راشئ او روان شئ شپه به کوئ. نو موږ بیا شپو ته به ورتلو او په دې دوران کې موږ د هغه نه ډېر څه زده کړل. غني خان رښتیا خبره دا ده چې د پوهې او د علم بحر و سمندر و انسایکلوپیډیا وه. زه دنیا کې ګرځېدلی ما ډېر تعلیم یافته خلک مې لیدلی دي، خو ما داسې یو انسان نه دی لیدلی چې دومره علم یې لرلو. یعنی لکه چې تاسو معلومه ده چې شروع د قرآن او حدیث نه کړې ده، عربي، فارسي، بیا کیمسټري ویلې ده، بیا امریکې ته لاړ د شوګر ټیکنالوژي ویلې ده، بیا د ټیګور په شانتي نکیتن نوم سکول کې رابندرنات ټیګور چې لوی ادیب د هندوستان د هغه یو سکول شانتي نکیتن چې مطلب یې دارالامان، د امن کور، په هغې کې بیا سبق ویلی دی او دا ښکلي هنرونه زده کړي دي، موسیقي، پینټینګ، مجسمه جوړول. هغه ښه موسیقار و، ښه ستار به غږولو. هغه حقیقت دا دی چې موسیقۍ سره ډېره ژوره دلچسپي وه. پینټینګ یې کړی دی، رسامي پینټینګ یې کړی دی او داسې زورور پینټینګ یې کړی دی چې یو پینټینګ لا دې لیکلي و چې بودا اینډ ډاټر آف مارا، بودا او د مارا لور. نو زموږ کې چا ورته وایي چې د مارا لور څه شي؟ هغه وایي چې بودا خو پېژنې ګوتم بود او د ډاټر آف مارا چې دا به نفس اماره دی که نه جي. یو طرف ته پرهیز دی، بل طرف ته ترغیب دی. نو د انسان دا کشمکش په دې پینټینګ کې خیلی دی. دغسې هر پینټینګ یې د معنو نه ډک، مفهوم نه ډک دی. حقیقت دا دی چې غني خان باره کې مختلف خلک مختلفې خبرې کوي، خو زما په خیال کې هغه صوفي و، دی کې هېڅ شک نشته. تصوف یې منلو او په تصوف کې خصوصا بیا منصور چې و، منصور یې ډېر خوښ و. بلا شعرونو کې منصور ته اشاره کړې ده. نه و لیونی منصور خپله چې په دار وخت څه خو یې لیدلي وو ځکه په تلوار وخت. نو تصوف قایل و، ما یقین دی. بیا هغه داسې ژوند غوښتو چې په ځوانۍ کې مستي غوښته او داسې مستي غوښته وایي چې داسې مستي غواړم چې مرګ نشي وجلی. یعنی یو وخت داسې مستي غوښته. خو بیا چې کله د ژوند اخري مرحلو ته راغی، مېرمن یې وفات شوه، د زوی چې د مخکې وفات شو، نو هغې غم چې بیا ووالو نو بیا یې ووایي چې یا دا ژوند بایللی جنګ دی او یا زه پهلوان نوم، یا دا ژوند بایللی جنګ دی او یا زه پهلوان نوم. ما خو هېڅوک هم نه لید چې ضرور شو په غمونو. بیا دې ځای ته راغی. دی ډېر ویټي، ذکي، ذکاوت نه ډک، طنز به کولو خو ډېر د معنی نه ډک طنز. یعنی که زه یو دوه درې واقعات تاسو ته وایم. یو ځل یې ما ورکړه شپه وکړه د دوی په کلي کې، نو هلته مو سهار دی زما رخصتولو ته راغی، کور نه بار راووتو او د ده موټر کې زه راتلمه. نو ما شاوخوا کلي ته چې نظر واچولو نو دلته د مومندو دهقانانو کورونه دي، کسانانو کورونه دي.
د ماته وایي چې انګریزي کې راته وایي چې I can read your mind وایي زه ستا ذهن لوستلی شمه تاسو سره ذهن کې دا سوال دی چې دا مومند کسانان چې دي دا ځمکه د دوی ولې نه ده ماته وایي ما سره هېڅ جواب نشته حقیقت دی چې حق دا ده چې څوک یې کري پکار چې دا ځمکه د هغوی وي خو وایي چې د ځمکې کې یو نشه ده ملکیت کې یو نشه ده چې زه ووایم چې هغه ځای پورې زما ځمکه دا نشه زما په وجود کې بالکل اوسغلي نو ځکه خو خدای پاک نه ګیله کومه چې کارل مارکس ته یې دومره غټه ککرۍ ورکړې وه خو شل جري ځمکه دوی ورکړې وه والله که دا ټول کتابونه یې لیکلي وي بوټو وخت کې په 1904 کې زه د غني خان کور کې پټو ما پسې وارنټ و زه مختلف ځایونو کې به شپې کولې دکره ما 18 ورځې شپې تېرې کړې یو ځای او دا سهار نه تر څو پورې چې شپې وي خو دا پورې موږ به یو ځای ناست وو او ما دې اورېده او ما تاسو دې خو د علم سمندر و بحر و ډېرې خبرې مې تر واورېدې ډېر واقعات مې تر واورېدل خو دوه خبرې داسې زه په دې موقع نن کول غواړم ځکه چې زما خیال و چې دې باره کې څه ولیکم خو لیکلو موقع د غرضو پرځو کې نه ده راغلې نو زه غواړم چې دلته دومره لنډ ذکر وکړم چې دا په ریکارډ باندې راشي یو د غني خان یو نظریه وه د شلون نظریه رپچر هغه دا وایي چې د پښتنو جغرافیا داسې ده چې دوی باندې همیشه حملې راغلي دي حملاور راغلي دي او چې حملاور راغلي دي نو دوی تهذیبي ژوند چې دی هغه شلیدلی دی نو شلون پکې پیدا شوی دی مثال به دا یادولو چې ګندهارا سیویلایزیشن ګندهارا تهذیب چې زمونږ نو هغه وایي چې دې وخت کې یعنی زمونږ خلکو هنر دومره مخکې لاړو چې زمونږ خلکو یعنی هغه ګوتم بدھ خوبۍ چې وي هغه په تصویرونو کې او مجسمو کې جوړې کړي وي مثلا دی ګوتم بدھ خو نه لیدلی خو دی خبر شو چې ګوتم بدھ امن پسند دی دوی اورېدلی چې ګوتم بدھ متفکر دی دی اورېدلی چې ګوتم بدھ انسان دوست دی لہذا دی دا خوبۍ په تصویرونو کې جوړې کړي وي په پینټینګز کې په مجسمو کې نو دا هغه وایي چې دا ابسټرکشن دی یعنی مجرد آرټ ته تلل دي کوم ته چې مغرب په 16مې صدۍ کې راغی زموږ خلک یعنی 2000 کاله مخکې یا 1500 کاله مخکې دې هنر ته رسېدلي وو خو چې کله بیا وایټ هونز راغلل او دا علاقه یې تباه کړه ګندهارا تهذیب یې تباه کړو نو داسې شلون پیدا شو چې زموږ خلک بیا هغسې آرټ جوړول خو څه کوي په هغې پوهېدل نه او دا 16مې پېړۍ پورې وي چې تاسو وګورئ یعنی دنیا کې رنګونه او شیډز دا دومره دي چې 80 نه 100 پورې دي او موږ زموږ په ژبه کې ټول رنګونو لپاره نومونه چې دي هغه 8 یا 10 نومونه دي نه علاوه موږ ته رنګ وښیي موږ یې نومولی شو استعمالول خو لا پرېږده یو د شلون نظریه وه بله خبره زه چې کول غواړم هغه دا وه چې مونږ وایو چې مونږ پښتانه یو نو زمونږ دا نوم چې دی پښتون یا پښتون دا هغه نوم دی چې مونږ ځان ته اخلو جنوب نه هندوستان نه خلک مونږ ته پټان وایي پټان او ایران نه مغرب نه مونږ ته افغان ویلی شو لکه جرمنیان چې دي جرمنیان ځان ته ډویچ وایي ډویچ انګریزي چې څوک وایي هغوی ورته جرمن وایي او څوک چې فرانسیسي ژبه وایي هغوی ورته المان وایي مګر دوی ځان ته ډویچ وایي دغسې موږ ځان ته پښتون یا پښتون وایو او ایرانیانو طرف نه موږ ته افغان ویل شوي دي او هندوستان طرف نه موږ ته پټان ویل شوي دي د افغان باره کې غني خان یو وضاحت کولو هغه وایي چې دا د ایران کې یو بادشاه و شاپور نوم یې تقریبا 2000 کاله مخکې چې هغه ته کله هلته کې زارویسترانیزم و آتش پرستي وه د هغو زمانو خبره ده نو هغې شاپور قبر نه چې کوم شوونه راوتلي وو هغې کې نومونه لیکلي وو د هغه قومونو چې چا باندې شاپور بادشاهي کوله نو یو قوم پکې ابګان نو ابګان تشریح غني خان دا کوله چې د ایرانیانو چې کوم دیوتا و هغه بګن و بګن داسې و لکه چې هندۍ کې سنسکرت کې بګوان دی ماډرن روسي ژبه چې ده روسۍ ژبې کې خدای ته بوګ وایي بوګ نو دا بګن و دلته نو بګن پسې چا منلو هغه ته بګان وي بګان د بګن منونکي بګان موږ افغانانو یا پښتنو چونکې د ایرانیانو دیوتا نه منلو لہذا موږ ته ابګان وایي چې د په اریایي ژبو کې کنټراست پیدا کوي لکه ټوټ اټوټ ټل اټل هنسا اهنسا یا انګریزي کې تھیست ایتھیست مورل امورل یا پښتو به واخلو دیره ادیره کنټراست نو ابګان مطلب چې چا د ایرانیانو دیوتا نه منلو نو هغې افغان نه بیا وروسته افغان شو دا یو دلچسپه تشریح ده چې غني خان نه ما اورېدلې بل چاته به نه ده لیدلې دا به هم زه ارزو کومه چې هغه د ملا خلاف ډېر لیکلي دي ملا د غني خان په ذهن کې یو علامت و د رجعت پسندۍ د جهالت د تاریکۍ
او غنی خان د ټول شیو خلاف، جهالت خلاف او پسندۍ خلاف او تاریخي خلاف. هغه د رڼا طرفدار و، هغه د مینې طرفدار و، هغه د ښکلا طرفدار و. نو ځکه مولا د علامت په توګه هغه دومره څه لیکلي دي چې زما یقین دی چې ډېر د تحقیق ګنجایش پکې شته او ډېرې خبرې دي چې هغه د هغه په کلام کې مونږ موندلی شو. هغه نثر هم لیکلی دی، اردو کې هم نثر لیکلی دی، پښتو کې هم لیکلی دی. ګډې وډې یو کالم په پښتون رساله کې چاپ کېدو د هغه چې هغې کې ګډې وډې حقیقت کې نوم یې ګډې وډې وي مګر هغې کې ډېرې ژورې خبرې په هغې کې موجودې دي. په انګریزي کې یو کتاب لیکلی دی وړوکی غوندې دی پټھانس. زه چې یونیورسټۍ کې وم او انګریزي ادب طالب علم وم نو زمونږ یو انګریزه استاده وه مارګریټ هرباټل نوم یې و. یو ځل زمونږ کلاس کې هغې وویل چې کاش چې ما د غني خان غوندې انګریزي لیکلی شوې. دا صرف انګریزه نه وه، د انګریزۍ پروفیسره وه، ادب پروفیسره وه. هغې ویل چې کاش چې د غني خان غوندې انګریزي ما لیکلی شوې. نو دی پټھانس چې دی چې که تاسو کې چا لوستی هغه داسې دی لکه چې انګریزۍ کې ټپه ولیکي، ټپه د پښتو ټپه، یعنې ساده مګر د مفهوم نه ډکه، ساده مګر زوروره. دا چې ما تاسو ته وویل واقعات ډېر څه دي چې سړی ویلی شي. حقیقت دا دی چې موږ خو هغوی نه ډېر څه زده کړي دي. زموږ دپاره د استاد د مدرسې حیثیت یې لرلو. خو یو خبره ورته وړه بله وکړم چې یو ځل ورسره موږ ناست وو، چا ورته وویل چې ده وویل چې زما د ګونډو هډوکي غټ شوي دي او تکلیف دی راته. چا ورته چې دا تکلیف خو باچا خان ته هم دی، داسې معلومېږي چې تاسو مورثي بیماري ده. نو ده په خندا کې وی او وی ښې ځکه مې د نور وروڼو ته پرېښي دي، موږ ته یې میراث کې همدغه بیمارۍ راکړي. نو عرض دا دی چې غني خان داسې بني ادم دی چې کابل ته راغلی و. نو هلته د 1978 کې کابل ته راغلی و. نو دا کتاب یې چاپ شوی هلته نه. نو ډاکټر صاحب نجیب الله چې د افغانستان صدر و ماسکوتن کې چې فارغ شو خپل دفتر نه، نو ده ته راغی، زه هم هلته موجود وم. نو ده ته یې ویل چې د کتاب نه راته شعر ولیکه، د کتاب نه راته ولیکه. ده ولیکلو چې خپل ګران رور ډاکټر نجیب الله ته هغه ورته چې شعر دې په ونه لیکلو، ویې راکړه شعر درته ولیکلو. شعر یې ولیکو، وی چې د هغه باره کې اشنغر باره کې یو شعر دی، وی چې که دوست دی که دشمن دی دا یوه خو ټول مني، که دوست دی که دشمن دی دا یوه خو ټول مني، او نور څه دي اشنغر کې یو غني او بل غني. زه خپلې خبرې د غني خان په دې شعر خلاصوم چې زما په خیال کې خپل ځان باره کې ډېره ژوره او بنیادي خبره کړې ده. وایي چې چغې وهي اجل ملا ته اورې که نه اورې، چغې وهي اجل ملا ته اورې که نه اورې، تشه خوره نه د غني څنګه به شي خاورې.